ما يقرأ بعد التكبير باب بیان د دې کې چې د تکبیر تحریمي نه بعد بس څه وی نو دې کې ګوره یو څو اذکار به راوړي چې دې ته دعای استفتاح هم ویلی کېږي او دعای استفتاح ورته په دې وایي ځکه چې په دې سره ته مونځ شټاټې مونځ ته ننوځي شروع کې دا صرف یو ذکر نه دی کوم چې موږ وایو سبحانک اللهم بلکې دا تقریبا 15 دي چې ثابت دي په فرض او نفلو کې او د نفلي دپاره یو څو خاص ثابت دي خو دا به هله موږ ته پته ولګي چې کله موږ ته د پیغمبر د حدیثونو ته رجوع وکړو هله دې نه مخکې چې دا حدیث شروع کړو دا مسله یاد ساتئ دا کم حدیثونه چې روان دي چې پیغمبر به مانځه ته ننوتو الله اکبر ووایي نو بیا به دا ذکر وي نو دا به عام وي دا به څه عام به په فرضو کې به هم ویلی کېږي په نفلو کې هم ویلی شي الا چې یو حدیث کې ورسره خاص راشي چې په فرضو کې به دا ذکر وي یا په نفلو کې به دا وي نو بیا به هغه څه هغه بیا خاص وي لکه دوه دعاګانې یا درې تفصیل روان دی اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن وقد دعاء ديك حديث كده غير كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم بنفلي منزكي يا اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ده بده شبيه منزكي أو يا الله أكبر بدري بيروي الله أكبر الله أكبر الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة ده الرسول صلى الله عليه وسلم بنفلي منزكي أو كتشرت تاسو ما سره په دې درسونو کې ستاسو له طرف نه هم شوق و زما له طرف نه هم جذبه ډېرېږي انشاءالله چې دا حدیثونه ختمو دا اذکار به ټول یادو انشاءالله لوز شو که لوز نه شو یادو به که نه به یادو یادو به ستاسو په دې منځه کې به خوند پیدا شي اوس دا درې چې کوم موویې نفلي منځه لپاره دا چا ته معلوم که چېرته یو نه ملګري ته معلوم یم چېرته یو یا دوه ذکرونه به ورته یاد دي کېدای شي هم ټکي ویلو کې خطا کېږي دا څومره غټه کوتاهي ده نو کوتاهي به موږ کې هم شته کوتاهي او صحیح د عوامو کې شته کوتاهي د مولیانو له طرف نه هم شوې ده چې هغوی بس اقه مسله بیانه کړې ده کوم چې د هغه په کتاب کې راغلې ده بس هغه مولوي صاحب پسې یو کس ورغلی وایي چې زما پلار مړ شوی ده او موږ دومره وروڼه یو دومره خویندې یو زما به پکې حصه رسي او که نه هغه ورته ستاسو نوم دی نه ورته خپل نوم وویل لکه مثال کې احمد یې ورته وویله وایي دې پسې به زه کتاب وګورم ته سبا راشي هغې هېڅ حرج نشته عالم ته ګوره هر وخت هره مسله نه یاده دا خو د عوامو دا ذهن دی چې عالم بس هغه دی چې د هر څه جواب ورکوي او ځکه به سلفو دا وي هر سړي ته چې هر وخت هره مسله یادوي او په هره مسله کې جواب ورکوي دا لیونی دی ځکه چې دا کېدی نشي انسان دی دین خو د کروڑاو د لکاو مسلو نوم دی دته په هر ټیم کې هر مسله خو نه یاده نو عالم وایي زه به پسې کتاب وګورم دا به صحیح ده سبا له چې راغلی وي مولوي صاحب وایي خفه نه شي خو په نوم په کتاب کې ما احمد نوم پیدا نه کړو ټول کتاب مې لټ پټ کړو احمد پکې پیدا نه شو چې د احمد څه برخه ده نو بعض مولیان دغه دي چې کوم کتاب ورسره په المارۍ کې پروت دی که په دې کې مسله وایو ډېره ښه ده او که په دې کې نه وي بیا نشتي او د هغوی سره به اوسه زموږ د مولیانو سره اوسه پورې دوه درې کتابونه پراته یو او د هغې نه تاویږي را تاویږي بس که دې کې مسله میلاو شوه او تا تپوس کوو یو خو ډېره ښه ده قسمت دې ښه دی مسله اوس میلاو شوه دغه مخکې تپوس مه کوو چې دلیل پېشتي و که نه خو مسله څه شوه میلاو شوه او که میلاو نه شوي بیا د الله عمل شي د کوتاهي د هغوی د طرف نه هم شوي چې صرف یو دعا یې عوامو ته یې ده کړې سبحانک اللهم نو دې کې به تاسو انشاءالله ډېر ناشنا اذکار واورئ ډېر مفید بله مسله دا اذکار چې څومره راځي او دې ته دعا استفتاح وي دا دعاګانې ټولې دا په یو ځای نشي جمع کولی ولې لکه اوس یو سړی وایي چې زه به اللهم باعد والا دعا مو ویمه
او سبحانك اللهم به مو ویما ویلی شي نشي یو به وایي خو په هر منځ کې جدا جدا وایه یو خو به د دعاګانې نه یېرېږي او دویم په منځ کې به دې خوني او دریم د پیغمبر په هره طریقه عمل وشي کوشش کوو چې د پیغمبر کومه طریقه راورسي عمل پې کوه ځکه امام احمد بن حنبل رحم الله یو پیر د نایي خواله ورغلی او ویښتې پې واړه کړو بیا ول پیسې ورکړې هغه ورته دا ډېرې د مونږ خو دومره نه وایي نه دومره وایه هغه ته امام صاحب ویلي وایي ما یو حدیث وسوکتو چې پیغمبر په یو نایي باندې ویښته واړه کړي به ورته دومره پیسې ورکولې نو ما دغه حدیث باندې اصل کې عمل کوو چې ما نه داسې حدیث پاتې نه شي چې پیغمبر دې یو کار کړی او زه یې ونه کړم نو دې کې به دا فایده انشاءالله چې کله یوه وی او کله بله وی اولنی حدیث دی الفصل الاول کې وعن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره وی كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتا پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د تکبیر تحریمینا او د قرات په منځ کې غلی کېدو تکبیر تحریم الله اکبر او قراتنا مراد الحمد لله رب العالمين نو د الله اکبر نه د الحمد لله پورې به پیغمبر سو غلی وی ما ورته وی چې بأبي انت و امي یا رسول الله زما مور پلار دې په تا قرباني ای د الله پیغمبره اسکاتک بین التکبیر و بین القراءة ما تقول دا د تکبیر او د الحمد په منځ کې چې ته غلی کېږي ته څه وی دوه فایدې راته ډېرې ناشنا بیانوم وی غلی کېږي او بیا وی ته څه وی نو چې غلی شي هغه څه وی وی رد دی په خلکو د فایدې د ساتي وی په امام پسې به شاته غلی ودرېږي الله وی چې واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا الله وی غلی شي نو صحیح ده که نه غلی شي معنی ده چې په زوره قرت مه کوئ که تا دغه وایي چې دې تفسیر څه دی تا چې وکړو وایي دا دی یو طرف ته وایي پیغمبر به څه غلی به بل ځای کې دې تپوس کوي ته څه وې دویمه فایده په روایت کې راځي چې د ابوهریره نه چا تپوس وکړو وایي تا ته څه پته ولګېده چې پیغمبر څه وایي او غلی ولاړ وی ګیره به یې خوځېده د دلیل دی په دې باندې چې د پیغمبر ګیره ګڼه وه او غټه وه رد دی په هغو باندې چې وایي چې د موټي نه زیاته یې وهه او یا بعضو خو پکې خبره ډېره اسانه کړې ده وایي د لسو ورځو حجامت ته هم ګیره ویلی کېږي او بعض وایي چې په دې په څو میټره کې دی مانه هېر دي څلوېښت قدمه کې چې په څلوېښت قدمه کې ښکاري وي دا ګیره ده وي دا پټې مټې چې څومره پرېښودي دي بعضو هلکانو نن سبا دا ټولې په څه کې راځي چې په اووه کې ښکاري به تا خبره بلکل اسانه کړه هغسې هغه پشم غونته کې نه وي هغه هم بیا ګیره شوه په دې ټولو باندې رد دی پیغمبر ګیره ګوره دومره ګڼه وه چې شاته پسې ابوهریره ولاړ دی او ګیره خوځېږي د هغه او د یې دا غټه ګیره ده که نه په دې کې بله یو فایده به هم ذکر کړم ګوره هره مسله کې فایده ده په مانځه کې امام ته کته چې کله تا ته مخامخې جایز دي چې کله امام تا ته صحیح او دا نه چې ته هغه جومات په ګوټ کې ولاړ د هغه ځای کې بیا پکې سر راتویږي ستا بیا نه خو که چېرته امام ته نږدې ولاړې نو امام ته کته جایز دي که نه دي دلیل څه دی ابوهریره دا کتلي وی یا رسول الله ته څه وایې زما مور پلار دې په تا قرباني نو ادب یې زده کړه ګوره د صحابه کرامو د سوال یو طریقې د سوال طریقې په هغه طریقه به سوال کې دا خو ادب و د هغوی د پیغمبر سره نو بیا چې د پیغمبر کوم وارثان دي علما د هغوی نه چې تپوس کوي نو هم په ادب او په احترام سره به سوال کوي د بعض زموږ پکې تجربه ډېره ځکه چې موږ عجایبات لیدلي په دې باب کې یو کس ما ته یو پیر ټلیفون وکړو د حج
د احرام یو مسلې ته پوه کو مخکینۍ خبره ده 4-5 کاله به کېږي ما له جواب ورکوم حدیث وایي دا جواب هم دغه شان دی ما هم دغه شان دی بیا ماته ته به مطمئن بس بیا غوسه کړه ما ورته ما نه امتحان لې که زما قابلیت ټسټ کې که څه ترتیب دې راور کړی موږ اول پوه وکړه وایي نه ځان پوه کوم ځان چې پوه کوې خو داسې نه وي ته خو ما نه تپوس کوې ته به مطمئن یې او که نه یې ادب یې زده کړه ما د سوال ادب یې زده کړه کله داسې هم کېږي چې ته به د یو عالم نه تپوس وکړې او هغه جواب غلط درکړي خو د هغه په ګمان کې صحیح او تا تحقیق کړی چې دا جواب څه دی غلط دی بیا به ورته مخامخ نه وایي چې جواب دی غلط دی په طریقه ملاقات به ورسره وکړي یو ځای کې جدا به یې کړي هم داسې به ورته ووایي شیخ صاحب الله عالم کیدای شي موږ خطا یو خو هسې دا مسله ما داسې مې اورېدلې ده تاسو دې باره کې څه وایي تمهید به کېدی کیدای شي موږ خطا یو دا نه چې تا څه خبره وکړه او دا خو پلاني شیخ صاحب داسې نه دي ویلي تا څنګه ووایي جګړه کوي سمه سړي سره نو د سوال طریقه ده ادب دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته اقول زه دا وایم اللهم باعد بیني وبین خطایای یا الله لرېوالی راوله زما او زما د ګناهونو په منځ کې کما باعدت بین المشرق والمغرب لکه څومره لرېوالی چې تا راوستی دی د مشرق او د مغرب په منځ کې اللهم نقني من الخطايا یا الله ما پاک که د ګناهونو نه کما ينقى الثوب الابيض من الدنس لکه څنګه چې سپینه کپړه پاکیږي د داغ نه اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد یا الله وینځه زما ګناهونه په اوبو سره او په واورې سره او په ګلۍ سره متفق علیه دا حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا حدیث دی حدیث کې یو څو مسلې اولنۍ مسله دا ذکر او دعا د هغه سبحانک اللهم نه سندنو مضبوطه ده خو ډېرو ته یاد ده نه ده یاده بل باقي کې خو ته صرف د الله حمد او ثنا ووایي د هغې ترجمه به انشاءالله په روان درس کې راشي دې ځای کې د ځان دپاره دعاګانې وغوښته څومره ناشنا دعا دې وغوښته بیا دلته مسله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو الله پاک ساتلی د ګناهونو نه نو هغه څنګه دا دعا غواړي جواب هغه امت ته د ښوو دپاره غواړي اوس هغه وایي داسې مونځو کې لکه څنګه چې څوک کوي وایي زه یې کوم اوس موږ ته پکې دعاګانې ښیي نو هغه دعاګانې خو هغه لازم به یې داسې دعاګانې کوي چې امت یې زده کړي نو امت خو ګناهګار دی دویمه مسله پیغمبر دا قسمه دعاګانې دې دپاره نه غواړي چې هغه ګناهونه دي دې دپاره غواړي چې الله مې په درجې اوچتې کړي درېیمه وجه دا ده چې دا د پیغمبر عاجزي ده چې دا خبره کوي په ډېره ناشنا دعا ده زه درته یو فایده ذکر کوم درې قسمه حالات پکې ذکر شوي دي چې په کې ګناه کېږي ماضي مستقبل او حال هغه داسې وی الله ما لرې ساته د ګناه نه په دومره فاصله کې لکه څومره فاصله چې د مغرب او د مشرق په منځ کې ده په مستقبل کې اشاره څه ته شوه مستقبل ته شوه چې الله ما ساته نو دویمه بیا اشاره ده دغه مستقبل شو حال په دې وخت کې نو یاله د ګناهونو نه مې داسې پاک کړه لکه څنګه چې سپینه کپړه پاکېږي د داغ نه یعنې اوس مې پاک کړه په ما ګناهونه شتي درېیم حال کوم یو دی ماضي دی ویاله ګناهونه راله وینځه کوم چې مخکې شوي دي
څومره ناشنا دعا ده. ټوله زمانه یې دله راټینګه کړه. مستقبل کې مې یا الله د ګناهونو نه ساته، حال کې چې کوم دي هغه رانه وبخه، مخکې چې مې کوم کړي دي هغه یې الله ووینځه. بیا دا وایي چې ما لرې ساته، اللهم باعد بیني و بین خطایای د ګناهونو. دې څه مطلب دی؟ نو د دې دوه مطلبه دي. یو دا چې یا الله ما لرې ساته د ګناهونو د کولو نه، د څه نه؟ د ګناهونو یعنې شوي لا نه ده، خو ما ته لرې ساته چې ویې نه کړم. بعض علما ډېر ناشنا مطلب بیانوي، وایي مطلب یې دا دی، یو مطلب یې دا دی چې یا الله ګناهونه زما نه ډېر شوي دي مخکې، خو تا هغه ګناهونه زما وبخه او دومره مې ترې لرې کړه لکه څومره چې مشرق او مغرب په منځ کې فاصله ده، چې دا ګناهونه داسې درته عذاب میلاو نه شي. څومره ناشنا دعا ده. بیا دا فایده ولې اوبه او واوره او ګلۍ ذکر کړه؟ حالانکه ګندګي په ګرمو اوبو سره ښه پاکېږي، ویسته که نه؟ دلته خو واوره ذکر کړه. نو جواب د هغې علما کرامو کړی دی، لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله داسې نور وی دا ګناه چې انسان کوي نو د شیطان په وسوسو سره کوي، او شیطان پیدا دی د څه نه؟ د اور نه. نو دا ګناهونه په انسان کې یو قسمه ګرمایش پیدا کوي. نو بیا د هغه ګرمایش سره دا خبره مناسب ده چې وینځئ په څه باندې؟ په واوره، په اوبو او په ګلۍ باندې. د ګناهونه په انسان کې یو حرارت پیدا کوي، انسان بے وقاره شي، بے ادبه شي، د ګناهونو د لاسه کنه. نو ځکه بیا د هغې سره دا مناسب ده چې یله وینځه په څه؟ په واوره او په ګلۍ. بله مسله د سپینې کپړې فضیلت. سپینه کپړې په دې ذکر کړه چې د سپینې کپړې نه چې یو خو دغ ته زر ځي، او دویم چې دغ ته لاړ شي نو بیا یې قزوړ خوني. ځکه حدیث کې دا راغلي دي چې سپینې کپړې اچوئ او مړو له پکې کفن هم ورکوئ. نو سپین لباس غوره لباس دی. او عمر بن خطاب رضی الله عنه دا وی سپین لباس غوره لباس دی، او وی زه خو نږدې ده چې د دې بعضو دپاره یې لازم کړمه، لازم کړی مې نه ده خو یې نږدې ده. چا ورته یې څوک وی؟ علما او د دین طالبان او قاریان. د دوی سره کومه کپړه خوند کوي؟ سپینه، ځکه چې وایي زړونه د دوی سپین دي، او زړونه یې سپین دي، نو سپینه کپړه ورسره مزه کوي. نو دلته فضیلت ثابت شو د کمې کپړې؟ د سپینې. ښه، د دعا چا ته یاده ده؟ جی اللهم اغسل خطاياي. شيء شو بقول كده؟ ها اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. بس څومره غټ خیر نه محرومه یې، څومره د غټ خیر نه تاسو محرومه یې. تا ته هم نه دی یاده لګه؟ ووایه که نه. اللهم نقني من الخطايا ينقى الثوب الأبيض. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا هذا شو؟ ندي اللهم باعد بيني وبين خطاياي. زغوانم چې یو پیرې تاسو ما سره ووایئ که نه به ووایئ؟ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت
بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. وزبدا دعاء غورتا سناورو ما پر روان درس کی او دارت هو ما دقيقيني خبركم كدا دعاء روان ورزقي نو يعني ودرس ما هي تنسي چې سو پر د دعاء ملګرو او رولي نه د ډېر اسانه نسبه هر سړي سره د موبایل پروت دی. زمونږ شیخ عنایت الرحمن صاحب ته بلاګې وي دا بلاګې خو هر چا سره جیب کې پروت دی شتي کې نشتی په دې کې ګوګل ورته ویلی کي ځان بلکل داسې مه ساده کوئ په هر څه پوهېږئ ځان داسې کړي چې لکه مونږ اول پرې راوړو په دې کې یو شی د هغې ته ګوګل ویلی کېږي لیدلی هم دی که نه هم دی په هغه ګوګل کې به صرف دقه ولیکي ابتدایي کلمات اللهم باعد بیني و بین خطایای دعا به د ټول راوباسي. یا که تاسو سره څوک ملګري په وټسپ باندې یا بل انسټاګرام یا څه شی او ټلیګرام ورته وایي که وي چیټ ورته ډېر شي شي نه دي نو په هغې کې یو ملګري ته وایي چې ما ته وایي راولېږه هغه به یې ته راولېږي او د هغې نه بیا یاده کوي دا ډېره اهمه دعا ده او ډېره فایدهمنه دعا ده. الله دې موږ له توفیق راکړي دې د یادولو او په دې باندې د پوهېدو. د دې سره